پس ډیری ځوانانو چې جبري وادونه کړي یا په خپله خوښه یې وادونه نه دي کړي، دوی ځي اول په موبایل کې لوس فلمونه ګوري، هغې فلم ته په کتو ځان تحریکوي، نور دفتن راځي بس په 40 ثانیو کې دو زر انزالي، بیا وایي چې موږ زر انزالیږو د دې د خاطره چې د تا هغه چا سره چې واده کړی هغه دې نه خوښیږي. پس کیدای شي یو لامل دی چې د تا جنۍ نه خوښیږي ځکه زر انزالیږي. سلامونه، وخت بخیر. نن غواړم په دې اړه وغږیږم چې اکثریت ځوانان له دې شکایت کوي چې ډاکټر صاحب زما جنسي آله لکیږي نه یا شخیږي نه. مهمه خبره خو دا ده چې تر ډیره حده پورې دغه ستونزه پخوا په زړو کې وه، اوس متاسفانه په ځوانانو کې پیدا شوی او د دې یو اساسي دلیل رواني ستونزې دي یا ذهني فشار ده. د دې ترڅنګ نور عوامل هم لري، مثلا هغه نارینه چې د شکر ناروغي لري کیدای شي د دوی جنسي آله لکه یا شخه نشي، یا هغه دوستان چې د زړه ناروغي لري کیدای شي د دوی جنسي تناسلي آله لکه یا شخه نشي. ولې؟ چون د زړه د ناروغۍ له امله کیدای شي وینه په صحیح شکل د نارینه او تناسلي آلې ته لاړه نشي. په داسې حالت کې چې کله ته جنسي اړیکه نیسې او غواړې ستا تناسلي آله شخه شي، باید د وینې جریان ښکته ډیري. یا ځینې خلک د وینې لوړ فشار لري، نو کیدای شي د دې له امله هم د دوی تناسلي آله لکه نشي. پس که یو انسان شکر نه لري، که یو انسان د زړه ناروغي نه لري، که یو انسان لوړ فشار نه لري او بیا هم د جنسي تناسلي آله نه لکیږي یا نه شخیږي، نو دا کیدای شي رواني ستونزه ولري، یا هم کیدای شي فیزیکي جنسي ستونزه ولري چې امکان چې ده ډیر زیات کم ده. بل دومره ستونزه دا ده چې اکثریت ځوانان وایي چې موږ زر انزالیږو، بې وخته انزالیږو، او د دې ستونزې دپاره باید څه وکړو. دا مختلف عوامل لري. مثلا یو عامل کیدای شي چې د جنسي تمایل نشتوالی، یو نفر واده کړی د داسې یوې جنۍ سره چې د په زړه نه ده، نو ځکه دی زر انزالیږي. که چیرته ته یو چاته جنسي تمایل ونه لري، نو ته هغه ته نه تحریکیږي، یعنی ستا جنسي آله نه لکیږي هغه ته، یا شوق دې نه راځي. پس ډیری ځوانانو چې جبري وادونه کړي یا په خپله خوښه یې وادونه نه دي کړي، دوی ځي اول په موبایل کې لوس فلمونه ګوري، هغې فلم ته په کتو ځان تحریکوي، نور دفتن راځي بس په 40 ثانیو کې دو زر انزالي، بیا وایي چې موږ زر انزالیږو د دې د خاطره چې د تا هغه چا سره چې واده کړی هغه دې نه خوښیږي. پس کیدای شي یو لامل دی چې د تا جنۍ نه خوښیږي ځکه زر انزالیږي. بل د نږدېوالي په مهال ویری، د ځینو ځوانانو جنۍ خوښیږي اما دوی په تیر کې مثلا موټک وهلی او د هغې له امله ډارېږي، په ځان باور نه لري، فکر کوي لکه چې جنسي آله مې خرابه کړې، لکه چې سپرم مې خرابه دي، لکه چې جنسي آله مې وړه ده. دا تشویشونه دوی ته ویره پیدا کوي او دا ویره د دې لامل کیږي چې دوی له وخت نه مخکې انزال شي. بل د ځینو درملو د کارولو له امله کیدای شي زر انزال یو چاته پیدا شي، په ځانګړي ډول هغه مریضان چې رواني درمل خوري، یا هغه مریضان چې د زړه درمل کاروي، یا هغه مریضان چې د سږو دپاره یا د تنفسي ستونزو دپاره ډیر قوي درمل کاروي، نو ډیری درمل هم کولی شي زر انزال ته زمینه مساعده کړي. او تاسو باید پوه شئ چې کوم درمل خو به نه کاروئ، خدای مکړه د هغې دپاره تاسو ته زر انزال پیدا نشي. او بله مهمه خبره د پښتورګو ناروغي ده. هغه خلک چې د پښتورګو تیږې لري، هغه خلک چې د پښتورګو التهاب لري، هغه خلک چې د پښتورګو میکروب لري، دوی هم په جنسي اړیکه کې زر انزالیدای شي. نو دې عواملو ته باید تاسو متوجه اوسئ. بل ځینې ځوانان شکایت کوي چې والا موږ ناوخته انزالیږو، هر څه کوو چې انزال شو انزالیږو نه. او دا عجیبه نظام دی د خدای، یو وایي زر انزالیږم، یو وایي چې بیخي زه انزالیږم نه. سړی باید د الله سبحانه وتعالی حکمتونو ته پام وکړي او د دې نه پند واخلي. دوی کې معمولا کیدای شي د مني د راستنېدلو ستونزه موجوده وي په مثانه کې. هغه خلک چې زر نه انزالیږي، مثلا مني راځي ښکته، کله چې باید افراز شي دا نه افرازیږي، بیرته ځي مثانې ته، او مني نه باید مثانې ته لاړ شي.
پس هغه خلک چې زر نه انزالېږي باید خپل تلویزیوني معاینات وکړي تر څو د مني د راستنېدو ستونزه مثانې ته په دوی کې موجوده نه وي چې د جنسي اړیکې په وخت د مثانې میکانیزم کې ستونزه ښایي او هغه خلک چې د مثانې تکلیف لري معمولا دوی زر نه انزالېږي. پس 3 اساسي ستونزې په افغانستان کې شته ده چې یو د هغوی په شخېدو کې مشکل ده، یوه یې چې ده زر انزالېدل او بله ستونزه دا ده چې یو انسان زر نه انزالېږي. په ټوله کې څنګه یې درملنه کوی شئ؟ ډاکټران باید 3 مسایلو ته په دې 3 واړه ستونزو کې پام وکړي. اول د مریض تاریخچه باید واخیستل شي. داسې نه چې یو مریض راشي او تا ته وایي چې والا ډاکټر صاحب زما تناسلي آله نه لکېږي یا نه شخېږي او ته دفتن وایي چې زه پوه شم او دواګانې ورته سر کې او خلطې ورته ډکې کړې. کله هم که داسې ډاکټر ته لاړئ دوا یې مه خورئ، ځکه دا ډاکټر د تاسو تداوي نه کوي بلکې تاسو ته مشکلات لام ډیروي. پس اول باید تاریخچه واخیستل شي. د دې 3 واړه ستونزو دپاره د مریض سره باید اول حد اقل نیم ساعت خبرې وشي تر څو اصلي دلیل پیدا شي. که یو ډاکټر ته ځئ او دا 3 ستونزې لرئ او هغه د اقل نیم ساعت تاسو سره نه غږیږي نو پوه شئ چې ستاسو په اصلي ستونزې نه دی پوی. توکل په خدای دوا درکړي او یا کیدای شي د 15 عاملو ټوله دوا یو دم درکړي چې دا ښه کار نه دی. دوم کره فیزیکی معاینات باید وشي. که یو ډاکټر ښه تاریخچه درنه اخلي مثلا نیم ساعت در سره غږیږي ولې فیزیکي معاینات دې نه کوي؟ تناسلي آله دې ګوري نه، خوسي دې ګوري نه، د تناسلي آلې رګونه دې نه ګوري، د شخوالي حس ته یې پام نه کیږي، په فیزیکي شکل هغه نه ګوري، بیا هم د دې ډاکټر درمل مه اخلئ. او بل که معاینات نه کوي مثلا د سپرمو معاینات مو نه کوي، د پښتورګو معاینات مو نه کوي، د مثانې معاینات مو نه کوي نو د دې ډاکټرانو دوا مه اخلئ. ځکه جنسي برخه کیدای شي تر ډېره حده پورې خدای مکه په تجارتي برخې واوړي. پس که مې چیرته موضوع خلاصه کم دومره وایم چې هغه خلک چې د دوی تناسلي آله نه لکېږي یا نه شخېږي یو ځل دې وګوري چې شکر خو به نه لري. که یې شکر نه لرل یو ځل دې وګوري چې د زړه ناروغي خو به نه لري. که یې د زړه ناروغي نه لرله بیا دې د وینې لوړ فشار چک کړي. که یې د وینې لوړ فشار نه درلود یو ځل دې د عقلي و عصبي ډاکټر سره کینی چې رواني تکلیفونه لري. که یې هغه هم نه لره بیا کولی شي جنسي برخې ته لاړ شي. دوم هغه خلک چې زر انزالېږي ودې ګوري چې آیا د دوی خپله میرمنه خوښېږي او که نه. که یې میرمنه خوښېده ودې ګوري چې داسې خو به نه وي چې د جنسي اړیکې په مهال دا ویره ولري. مثلا په زړه کې ودرځېږي چې یاره بیا به زه زر انزالېږم. که دا ویره لري عقلي و عصبي ډاکټر ته لاړ شي چې د ویره له منځه یوسي. بل که ځینې درمل کاروي هغه دې په ځان بند کړي، کیدای شي د درملو له امله داسې یا کیدای شي پښتورګو کې التهاب ولري، د پښتورګي میکروبي یا د پښتورګو تیږې ولري نو د پښتورګو معاینات یې وکړي. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکهاو هغه ځوانان چې ناهیلي ناامید او لوارو کې دي دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د یوې یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې دغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.